پوهیږي د ډیری ستونزو او تشویشونو یوازینی علاجونه صبر او بې پروایي دي. ته په صبر او بې پرواییو باندې کولی شې له ستونزو سره په اسانه مقابله وکړې، ځکه د دغه اندېښنو، تشویشونو، د راتلونکي په اړه، د اولاد د آیندې په اړه، د رزق او روزي په اړه، دا ټول د شیطان وسوسې دي. شیطان غواړي چې تا په دغه وسوسو باندې اخته کړي. نو ته دغه د بې پروایۍ هنر او کمال زده کړه. ته چې کله دغه زده کړې، شیطان سره په اسانۍ مقابله کولی شي. ته ولې له آیندې تشویش لرې؟ ځکه شیطان وسوسه در اچوي. په داسې حال کې چې الله تعالی ستا خالق درته هر ځای کې قرآن کې ژمنه کړې ده چې ستا روزي او هر څه ما پورې تړلي، ستا د ژوند تدبیر ټول زه برابروم درته. ته یوازې په الله تعالی توکل کوه او اسباب برابروه. قرآن کې درته الله پاک نه دی ویلي چې ان مع العسر یسرا، له سختیو سره سره اساني ده. بې پروا شه، بې پروایي هنر زده کړه.